د 1403 هجري شمسي کال د میزان میاشتې له پیله تر پایه د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 340,533 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 245,480 ټنه، د عقینې بندر له لارې 9,121 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 52,181 ټنه او د خواف حرات له لارې 780 ټنه چې ټول ټال 340,533 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات او ترانزیت دي. په میزان میاشت کې 723 ټنه صادرات او ترانزیت شوی چې لویه برخه یې وچه میوه او معدني ډبرې دي. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقۍ او ځان بساینې ته لاره هواریږي. درنو تجارانو، که غواړئ خپل سوداګریز توکي په خوندي، ارزانه او چټکه توګه د ریل پټلۍ له لارې انتقال کړئ، نو همدا اوس په مرکز کابل او ولایتونو کې د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې معاینیت له اړوند مسؤلینو سره په اړیکه کې شئ. د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې معاینیت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.